سلام، په دې لوست کې موږ غواړو د کورنۍ غړي په پښتو ژبه زده کړو. در این درس می‌خواهیم اعضای خانواده را به زبان پشتو یاد بگیریم. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. کورنۍ غړي، کورنۍ غړي، کورنۍ غړي. پلار، پلار، پلار. مور، مور، مور. مور او پلار، مور او پلار، مور او پلار. نیکه، نیکه، نیکه. نیا، نیا، نیا. ورور، ورور، ورور. خور، خور، خور. ورونه، ورونه، ورونه. خويندې، خويندې، خويندې. زوی، زوی، زوی. لور، لور، لور. زامن، زامن، زامن. لونه، لونه، لونه. تره، تره، تره. ماما، ماما، ماما. ترور، ترور، ترور. امه، خاله. خب دوستان عزیز، حالا براتون دو تمرین دارم. تمرین اول لغات را از بر کنین و تمرین دوم سه نسبت فامیلی خود را به زبان پشتو در بخش کامنت برایم بنویسین. تشکر از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. فراموش نکنین که ما را سابسکرایب داشته باشین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس‌های جدید با خبر شوین. د خپلو لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونه ته انتظار کیږي. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.